الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تعالى رب العزت بتوفيق سراء من سورة البقرة سلور احتماعات ختم کرده. اخرین آیتونو کی بنی اسرائیلو تا خصوصا یهود تی مراد دی اگوی تا یوسو نصیحتون اللہ کری دی، یوسو وصیتون پا دی سلور احتم آیت که اگوی تا داوی لشیوی دی چه خلقو تتاسو آئی چه نیکیانی کوئی او پخپل پی عمل نکوئی. وأنتم تتلون الكتاب وحال دا چه تاسو الولی کتاب یعنی خب پوهی پا تورات باندی پوهی پا نورو کتابونو پوهی و ریدلیم دی. افلا تعقلون آینو تاسو دا عقل نکار ناخلی، عقل نی استعمالوی، سوچ نکوی، فکر نکوی چه سڑے بلتا دا نیکیوی و پخپل پا عمل نکی، بل جنت خوخی زان دا پارا محنت نکی، کوشش نکی. اس دین بعد یوسو وصیتون نور دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة او مرست غواړي د الله نه په صبر کولو او په مونځ کولو سره. دا دولسم وصیت دی د ایتونو کې، الاستعانة بالصبر والصلاة، مرست غختل د الله نه په وسیله د صبر کولو او د مونځ کولو. کور الله رب العزت هغوی ته ووایي کنه ایمان راوړئ، حق او باطل مه ګډوډ کوئ او باطله باندې د خلکو مالونه مه خورئ. دا خبره پکې دننه راغله. نو دا کارونه خو ډېر ګران دي، ډېر ګران دي. دا حق قبلول چې الله یې اسانه نه کړي ډېر ګران کار دی. نو الله ورته وایي صبر به کوئ. د دینداري داسې نه ده چې بس همیشه به چې دی مزي او مزي، کله به پکې سخت هم تیری، صبر به کوې. دغه شان الله وی منع کړو چې د خلکو مالونه او په باطله طریقو سره نه خوري. او موږ دا وایو چې دا د یهودو د مولیانو غټ عادت و. ښه نو څه به کوو، خېټې به څنګه ساتو؟ الله ورته وایي صبر به کوئ. واستعینوا بالصبر والصلاة، دعا هغه غټ عبادات ورته ذکر کړو که نه چې په اسلام کې د هغې ډېر لوی فضیلت او شان راغلی. دا مقام د دې عباداتو د تفصیل د بیانولو نه دی. صبر په هر څه باندې صبر، په هر څه باندې صبر. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی واعلم ان النصر مع الصبر. امام احمد په خپل مسند کې دا روایت راوړی ده او دا خبره یاد ساتئ، وی چې مرسته او کامیابی د هر څه په صبر سره ملاویږي. نو صبر به کوې. موږ به د الله نه مرسته غواړو خو موږ به سره صبر کوو، مونځ به کوو. دا مطلب دی. اوس یو سړی د الله نه مرسته غواړي او صبر پکې نشتی، مونځ نشتی، عبادت نشتی، نو الله به څنګه تا سره مرسته کوي؟ ته خو به یو عمل کوې که نه. نو صبر به کوې. صبر بیا د الله په بندګۍ کولو باندې، الله په اطاعت، ځکه چې دینداري کې دا صبر غواړي. او الله بني اسرائیلو ته ووایي دینداري به کوئ. نو دینداري سه آسان کار خو نه دی. زموږ دپاره هم دا وصیت دی. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. د سوره بقره کې به راشي. الله موږ ته هم دا خبره کړې ده. دینداري چې ته کوې دا صبر غواړي. ځان به راټینګې، ځان به بندې، خواهشاتو باندې به خپه ږدې، دې ته صبر وایي. دویم والصبر عن معصیة، او د الله د نافرمانۍ نه به صبر کوې. ځکه چې خواهشات او د خواوشا خلق او شیطان تا ته وایي ګناه وکړه، ته به ځان بندې، صبرې به د ګناه نه. دریم والصبر على اقدار الله، په تقدیر کې چې الله څه لیکلي دي په هغې باندې به صبر کوې. مصیبتونه راځي، سختې راځي، نو دې کې دا درې واړه قسمونه دننه راغلو چې صبر به کوئ. دویم ورته وایي مونځ به کوئ. او دا دوه خبرې الله رب العزت خپل پیغمبر ته هم کړي دي په سورة طه کې.
الله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تصبر کوه د دې مشرکانو په دې خبرو باندې او د نور راختونه مخکې د نور ډوبېدو نه مخکې دغه شان د شپې په بعضو برخو کې د الله پاکي بیانوه. علماء دې کې اشاره د منځونو ته. نو ته صبر کوه او ته مونځ کوه. خیال هم دې وصیت ته کنه که غواړئ چې الله ستاسو مرسته وکړي او که غواړئ چې الله تاسو ته د دنیا او د آخرت هر مشکل آسان کړي نو صبر به کوې ورسره مونځ او اودس به کوې. ډېر لوی کمالات په دې مانځه کې پراته دي او د مانځه شان بیانول ځان له اوږد تفصیل غواړي او اوږد وخت غواړي او دا د انبیاو د نیکانو خلکو طریقه وه چې کله به هم په هغوی باندې څه سخته راله نو مانځله به یې توجه ورکوله. او حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم هم دا طریقه وه. کله به ورته څه غم شو نو مونځ به یې وکړو دې دپاره چې دا زړه یې په ارام شي. او کله چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته دا روایت امام حاکم راوړی دی امام حاکم راوړی دی و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په سفر کې او ده ته د رور د مرګ خبر راورسېدو نو چې څنګه ورته پته ولګي چې رور مې مړلی نو انا لله ووی او بیا د لارې نه وی لږ غاړې ته شو سورلۍ ودروله او مونځ یې وکړو او بیا یې دا ایت ولوستو دقه واستعینوا بالصبر والصلاة. مرسته د الله نه وغواړه په صبر کولو سره او په مونځ کولو سره. رب العالمین څه وایي ګوره وانها لکبیره او یقینا دا کار خامخا ډېر ګران دی الا علی الخاشعین مگر په عاجزي کوونکو نه دی ګران. دا کار اصل کې ګران دی کې شک نشته ګران کار دی. ځان ته بندې د الله په بندګۍ سره الله په بندګۍ کولو کې یعنې اوس موږ دلته ناست یو ځان راټینګول دا صبر غواړي. ګناهونو نه ځان بندې په تقدیر صبر کې مونځ اودس په ټیم کې صحیح مونځ کې نو دا کار ګران دی. خو الله وایي کوم خلک چې عاجزي کوونکي دي هغوی ته نه دی ګران. عاجزي چا ته کوي؟ مخلوق ته؟ الله ته. ولې اوس دوی ته دا کار اسان دی؟ ځکه چې هغوی الله ته عاجزي کوي فریاد کوي سوال کوي نو رب العالمین ورته دا عبادات اسان کړي دي. نو دې نه دا فایده راووته چې څومره په تا کې عاجزي او د الله په مخ کې ځان عاجزه کې دومره به رب العالمین تا ځان ته رانږدې کوي او ځان ته رانږدې کولو یو مطلب دا دی چې د عباداتو توفیق به دله درکوي او په عباداتو کې صبر او مونځ عمران. دا څوک دي د عاجزي کوونکي یو صفت دا بیان شو الذین یظنون دا هغه کسان دي چې دوی یقین ساتي انهم ملاقو ربهم چې یقینا دوی ملاویدونکي دي د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او یقینا دوی خامخا هغه ته ورګرځېدونکي دي. دا یو صفت چې د هغوی دا ایمان او یقین دی انهم ملاقو ربهم چې هغوی به د الله سره ملاویږي او الله ته به واپس کیږي. نو فایده یې یاده کړه د دوی ته چې دا عبادات اسان شوي دي خو د دې خبرې د لاسه ځکه چې د دوی دا ایمان او یقین دی چې موږ به الله ته واپس کیږو موږ به الله ته مخامخ کیږو الله به تپوس کوي. اوس یو سړی به دا وایي چې دا ایمان او یقین خو د هر چا دی هر مسلمان دا ایمان دی خولې خبره موږ نه کوو. ایمان او یقین دی په خوله په زړه اندامونو باندې عمل دی. لکه اوس یو سړی دا وایي زه یېرېږم د آخرت نه بل هم وایي زه یېرېږم د آخرت نه دواړه وایي موږ د آخرت نه یېرېږو خو هغه یو ته چې موږ وګورو نو هغه د آخرت دپاره لګیا دی محنت کوي کوشش کوي بل ډډه واري د یارو آخرت را روان دی بس الله دې رحم وکړي. لیکن د کوم یو ایمان او یقین ډېر دی دا کوم چې عمل کوي. څه دلیل دی چې د ایمان او یقین ډېر دی؟ ظاهره کې موږ اینو چې هغه محنت کوي د هغه ورځې دپاره هغه ورځې نه یېرېږي نه نو ځکه خو لګیا دی محنت کوي. دا عاجزي کوونکي خلک چې کوم دي دا چې مونځونه کوي او صبر کوي
د دوی دا یقین دی چې دوی به الله سره ملاویږي او الله ته به واپس کیږي او الله به د هر څه تپوس کوي. نو ځکه خو عبادت کوي که دلته یو فایده ده کوي الظن الذین یظنون. ظن په عربۍ کې شک ته م وایي او یقین ته م وایي. نو د دې دا مطلب نه دی چې هغوی شک کوي چې الله سره وملاویږي، دلته مراد یقین دی چې هغوی یقین کوي چې الله سره وملاویږي. ځکه کله چې شک وکړو الله سره به ملاویدو کې نو بیا خو مسلمان نه شوی، بیا خو والعیاذ بالله سړی کفر ته وځي. نو دلته د ظن مراد څه دی؟ هغه یقین دی، شک نه دی. ګورئ لکه الله قرآن کې وایي، ګوره بس یو مثال پې واله، دی جنتی انسان ته چې کله عملنامه په ښی لاس میلاو شي نو دی به وایي چې انی ظننت انی ملاق حسابیه، زما دا یقین و چې زه به د قیامت په ورځ د خپل حساب کتاب ته مخامخ کېږم. نو دلته مې ظن ویلی دی. نو که ده چېرته داسې وایي چې زما شک و نو بیا دته عملنامه په ښی لاس څنګه میلاویږي؟ نو ځکه دا خبره یاده کوي ظن چې دی دا په عربۍ کې د شک دپاره هم راځي او د یقین دپاره هم راځي. ته به خبرې ته ګورې، سبق او سیاق ته به ګورې، حالاتو ته به ګورې چې دا خبره د څه روانه ده، قراینو ته به ګورې، د هغې په رڼا کې بیا ته مطلب راویستی شي چې دلته مراد یقین دی او که دلته مراد هغه شک دی. اوس رب العالمین بیا بني اسرائیلو ته یو غږ کوي، یو ندا آواز، او لس نعمتونه به ورته ذکر کوي، لس احسانات چې الله د دوی په مشرانو باندې کړي وو. مشران د چا؟ د یهودو، د هغه یهودو چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دي. اوس د تیر شوي چې کوم نصیحتونه و دا خو دغه زماني یهودو ته دي که نه. اوس نعمتونه ذکر کېږي، هغه لس نعمتونه به ذکر کوي او دغه نعمتونو په مقابله کې د دوی پلار نیکه ناشکري کړې وه. نو الله ورته ذکر کوي چې ستاسو د پلار نیکه سره خو ما ښه کړي وو. نو د پلار نیکه سره چې ښه وکړي دا روان ټول نسل باندې احسان دی. نو چې کوم رب تاسو سره دومره ښه کړي دی او ستاسو د مشرانو سره خبره ولې نه منې؟ دا مطلب دی، دا پکې مقصد دی. یا بني اسرائیل، اے بچو د یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی، رایات کئی نعمتون زمان. نعمتون رایدول سنگی پرون منگ باس کریں. التي انعمت علیکم، اگا چی ما احسان کرو پتاسو، وانی فضلتکم علی العالمین، او یقینا ما تاسو غوره کړي په مخلوقاتو باندې. دا یو احسان الله کړی چې دوی الله غوره کړي په مخلوقاتو باندې. خو یاد ساتئ دا تفضیل، دا غوروالی موقوت دی او مشروط دی. موقوت څنګه دی؟ د دې یو زمانه ده. مشروط دی د دې لپاره یو شرط دی، هله به دوی وغورئ. موقوت هغه داسې دی چې دوی په خپله زمانه کې په خپل په نورو خلکو وګورو. وخې هغه دی په خپله زمانه کې، یعنې داسې خو دا امت د دوی نه غوره دی، قرآن کې هم دی حدیث کې هم دی. نو دوی په خپله زمانه کې د ټولو خلکو نه څه غوره. دویمه دا او دا غوروالی هله دی چې کله په صحیح اسلام باندې روان دي. دا غوروالی کله دی؟ چې کله په صحیح اسلام رواني. او دا غوروالی یو کس ته همیشه میلاویدی شي. لکه اوس داسې ووایه چې یو سړی یهودی دی، د رسول صلی په زمانه کې او هغه ښه صحیح خپل دین منو، په هغې عمل کو. عیسی علیه السلام راغی، په هغه ایمان، په هغه په کتاب عمل کو، د هغه په لار روان. رسول صلی وسلم راغی، په هغه ایمان راوړو او د هغه په لار روان دی. دی په هر وخت کې غوره دی. ولی ځکه چې د اسلام کې روان دی. نو دلته دا غوروالی د دې لپاره شرط دا دی چې په صحیح دین به روان. ټول یهودیان نه دي غوره په خلکو باندې. په خپله زمانه کې هم هغه یهودیان غوره وو چې هغوی د موسی علیه السلام په نقش قدم روان. دا امت غوره دی. غوروالی ول الله ولې ورکړی دی؟ را به شي انشاءالله تاسو به واورئ په سورة آل عمران کې.
الله بعض نیک اعمال ذکر کړي دي تاسو به دا کوئ دا به کوئ دا به کوئ نو تاسو غوره امت یې دا نه چې خپل په خپل باندې واچوئ چې زه غوره سړی سړی چې غوره کېږي خو د هغې دپاره به څه کوي که نه نو دوی الله غوره کړي وو په خپل وخت کې په ټولو خلکو باندې او دغه شان هله غوره دي چې په صحیح دین روان وي او ځکه حدیث کې راځي که نه چې کم سړي په خپل پیغمبر باندې ایمان راوړی لکه اوس یو نصرانی دی په عیسی علیه السلام ایمان او بیا په رسول وسلم ایمان راوړو الله به له 2 پیره اجر ورکوي ولې ځکه چې دی په نیغه لار روانو په یو پیغمبر ایمان هغه بل چې راغی په هغه ایمان راوړو نو چې په دواړو باندې د خپل خپل ځي ایمان راوړو الله رب العزت ولا اجر هم ډېر کو دا مطلب دی دا مطلب یې نه دی چې الله غوره کړي دي بني اسرائیل په هره زمانه کې که چېرته دا مطلب شي که نه نو بیا څنګه الله موږ ته قرآن کې ویلي چې دا امت غوره دی او څنګه رسول وسلم ویلي چې دا امت غوره دی او بله واضحه ده څنګه هغه امت دی په هره زمانه کې غوره او هغوی اوس منکر دي د رسول وسلم نه هغوی منکر دي د قرآن نه هغوی منکر دي د عیسی علیه السلام نه هغوی منکر دي د انجیل نه څنګه دا غوره شو نو دوی غوره په خپله زمانه کې وو دویمه غوره به هلی چې کله په صحیح دین باندې روان دي ته موقوت او مشروط غوروالی وایي اوس یې الله یری ګوره واتقوا ویریږئ یوما د هغه لوی ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شيئا چې نه به شي لرې کولی هیڅ نفس د بل نفس نه څه شی یا چې فایده به نه ورکوي یو نفس بل نفس ته څه فایده ولا يقبل منها شفاعه او نه به شي قبلی دی د دغه نفس نه سپارش ولا يؤخذ منها عدل او نه به اخیستلی کېږي د ده نه څه بدله یا څه جرمانه ولا هم ينصرون او نه به د دوی سره مرسته کېږي الله وایي د هغه ورځې نه ویرېږئ د هغه لویې ورځې نه ویرېږئ واتقوا یوما دلته هم د الله مهربانۍ ته وګورئ لکه اوس په دې روان آیتونو کې به د دوی د مشرانو ګستاخیانې او بېادبیانې ذکر کېږي چې د الله په باره کې کړي وي د انبیاو په باره کې د کتابونو باره کې رب العالمین د هغه مشرانو کشرانو له دعوت ورکوي چې ویرېږئ راشي د دین ته راننوځئ د الله مهرباني ده یعنې الله داسې هم کولی شو چې یاره مشرانو یې بېادبي کړې ده ګستاخي کړې ده ناشکري کړې ده پرېږدي دوی هم په جهنم کې پراته نه نه الله دوی له دعوت ورکوي الله دا غواړي چې دا بندگان جنت ته لاړ شي خو چې کله بنده دا خبره مضبوط رانیولي چې زه نه ځم جنت ته نو الله په زور ګورې څوک جنت ته نه بوځي دا د الله طریقه ده ګورې الله په زور څوک جنت ته نه بوځي او نه الله رب العزت یو کس لره په زور جهنم ته وردننه کوي نه ورسره یاده که الله په زوره ګوره چاته هدایت هم نه کوي او الله په زوره څوک ګمراه کوي هم نه سړی هدایت غواړي الله وله هدایت ورکوي یو سړی غواړي چې کفر کې پروت وي په ګناهونو کې الله یې پرېږدي یو سړی جنت غواړي الله یې وله ورکوي یو سړی نه غواړي الله وله نه ورکوي سوره کهف کې به راشي الله ښه صفا ویلي دي وایي که څوک کفر کوي کفر دې کوي که څوک ایمان راوړي ایمان دې راوړي الله داسې نه کوي چې په زوره الله یری نصیحت ورته کوي کتابونه رالیږي انبیا رالیږي اوس د دې نه بعد بیا د بنده خپله خوښه ده چې هغه څه کوي واتقوا یوما ویرېږي د هغه لویې ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا یو نفس بل نفس لره هیڅ فایده نه ورکوي هیڅ شی ترې نشي لرې کولی مطلب دا دی لکه یو کس دی په هغه باندې سزا ده او بل کس راغی وي دا سزا ماله راکړه چې د ده نه دا سزا لرې شي چې د ده نه دا سخته لرې شي الله وایي د قیامت په ورځ یو نفس د بل نه سخته نشي لرې کولی دا بعض وایي دا کار وکړه او ګناه زما د غاړې مزید ګناه زما د غاړې او دومره یو سړی جرأتمند دی په جهنم باندې دومره جرأتمند د الله په نافرماني یعنی وی که ګناه وکړه زما نه دی الله تپوس وکړي ځه
دومره یو سړی جرأتمند شي. قیامت پر ورځ دا قصې نه چلېږي. دویمه دا چې ولا یقبل منها شفاعه، سپارشونه به هم د قیامت په ورځ نه قبلیږي د کافر په باره کې. کافر موږ به دې وایو ځکه چې صحیح حدیثونه دا خبره ثابته ده د قرآن نه چې د موحدینو مؤمنانو دپاره سپارش دي. رسول الله وسلم به هم کوي، نور انبیا به هم کوي، علما به هم کوي، شهیدان به هم کوي، نیکان خلک به هم کوي، ملګري به هم سپارش کوي، ملائک به هم کوي. دا شتي، خو دا د موحد مسلمان دپاره چې عقیده د توحید ده خو دی جهنمي، د دوی لپاره سپارش دي. دا چې الله وایي سپارش نشتی، کله چې قرآن کې داسې ځای راشي که نه نو پوه شي چې دلته خبره د کافرانو روانه ده. د کافرانو دپاره سپارش هغه نشتی، سپارش د مؤمنانو دپاره ده. نو قیامت په ورځ نه یو نفس بل نفس څه فایده ورکولی شي نه سپارش یې کیدی شي، الا دا چې سړی موحدي بیا هم د الله اجازت ته ضرورت دی. او حدیث کې راځي چې دا به ته ذکر کړم د یېرې دپاره. صحیح حدیث دی په صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د ملګرو نه تپوس وکړو، وایي تاسو مفلس پیژنئ؟ مفلس چاته وایي؟ هغوی یا رسول الله مفلس خو موږ غریب ته وایو من لا درهم له ولا متاع، چې روپۍ موپۍ ورسره نه وي، ساز و سامان یې نه. هغه وایي نه، مفلس زما په امت کې هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ به راشي، منځونه به یې کړي، روجې به یې نیولي، زکاتونه به یې ورکړي، ډېر اعمال به یې کړي. یأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا واکل مال هذا. مشکل به کې دا دی چې دته یې کنځلي کړي دي، هغه باندې بهتان لګولی دی، د هغه یې وینه توی کړې ده، هغه له یې سپېړه ورکړې ده، د هغه یې مال خوړلی دی، هغه یې تنګ کړی دی، هغه یې زورلی دی، هغه یې خفه کړی دی، هغه یې جړولی دی. نو وایي د ده دا نیکیانې به الله راواري دغه خلکو له به یې ورکړي. نو فإن فنیت حسناتو، بیا به د ده نیکیانې ختمې شي او فیصله به لا شوي نه. نو رب العالمین به بیا د هغوی د ګناهونو نه راوالي، نو په ده به یې ورواچوي. ثم طرح فی النار، بیا به جهنم ته لاړ شي. هلته ګوره دا نشته چې پیسې میسې چلېږي، هلته حساب کتاب دغه دی. او ځکه یو حدیث کې داسې هم راځي، صحیح حدیث ته امام ترمذي راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله دې رحم وکړي په هغه بنده باندې، دا په غور سره واورئ، الله دې رحم وکړي په هغه بنده باندې چې د ده په ذمه باندې د چا حق او د چا مالي او دی دا ورکړي مخکې د قیامت نه. وی ولیس ثم دینار ولا درهم. او د آیات کې چې ګوره قیامت پر ورځ درهم او دینار او روپۍ موپۍ نشته. ګوره هلته چې کوم حساب کتاب کېږي، رسول وسلم وایي هغه به بیا د نیکیانو د بدیانو په شکل کې د چا چې په تا باندې حق دی که نه، هغه ستا نه د حق د قیامت په ورځ داسې الي چې نیکیانې به ستا نه اخیستی کېږي، هغه له به ورکوي. ښه نیکیانې نشتي، د هغه نه به بدیانې رااخیستی کېږي، په تا به یې ښودی کېږي. نو قیامت په ورځ نه یو نفس د بل نفس نه څه بوج لرې کولی شي، نه د کافرانو دپاره سپارش دي. نو درېیمه لار بیا دا ده چې سړی څه مال ورکړي که نه. دلته چې څوک پساو شي، مشکل ورته راشي او دې سړي سره مال ډېرې، نو پیسه وچلی که نه، ځان ازاد کړي. الله وایي ولا یؤخذ منها عدل. قیامت په ورځ دا قصې نه چلېږي چې زه و پیسې ورکړم. عدل په عربۍ کې فدیې ته وایي، جرمانې ته وایي، څه شي ورکولو ته وایي چې ته به بچ شي د یو تکلیف نه. الله قرآن کې وایي که چېرته د دې کافرانو سره ما فی الارض جمیعا ومثله معه، دې ځمکه کې چې څه دي او د هغې په شان یو مثل بیا که دا ټول چې را جمع کړي، الله وایي لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم. که دوی دا هر څه ورکوي د دې لپاره چې د قیامت د عذاب نه بچ شي، الله وایي دا ترې نه قبلېږي. نو عدل په عربۍ کې فدیې ته او جرمانې ته وایي. ولا هم ينصرون، او نه به دوی سره مرسته کېږي. کله داسې چې د مجرم سره خلک مرسته وکړي، علاقې خلک راوځي، زورور خلک ورسره یو ځای، نو د ده سره خلک مرسته وکړي نو خلاص کېږي.
الله وایي دا هم نه چلېږي په آخرت کې. که ته په دې انتظار یې چې څوک به تا سره مرسته وکړي او د الله د عذاب نه او د الله د حساب کتاب نه به دې خلاص کړي، نو ځکه هم نشتي. نو د دې ورځې نه الله وویرېږئ، دا ورځ را روانه ده. او دا یوازې الله بني اسرائیلو ته نه وایي، دا ټولو ته دا خبره ده. دا ورځ صرف په بني اسرائیلو نه را روانه، دلته دا خبره هم ټولو ته ده. او بیا دې قرآن کې نورو ځایونو ته وګوره الله چې پکې موږ ته څو پیرې قیامت رایت کړی. خو د دې لپاره که نه چې ځان ترې ساتئ، ځان ساتئ داسې نه چې په هغه ورځ په تاوان کې شي. اوس نعمتونه به الله رب العزت را یادوي، لس نعمتونه، 10 نعم و منن. د الله رب العزت لس نعمتونه په بني اسرائیلو باندې. خو دا کم بني اسرائیل دي؟ مشران که کشران؟ مشران. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او کله چې موږ تاسو خلاص کړئ د فرعونیانو نه، یسومونکم سوء العذاب، رسول به تاسو ته بد عذابونه، یذبحون ابناءکم، حلالول به زامن ستاسو، ویستحیون نساءکم، او ژوندی به پرېښودې زنان ستاسو، وفي ذلكم بلاء، او په دې نجات کې انعامو. بلا په عربۍ کې نعمت ته م وایي او امتحان ته م وایي، دواړه خبرې صحیح. او که د دې ترجمه وکړي وفي ذلكم بلاء، او په دې هر څه کې امتحانو، من ربکم د طرف د رب ستاسو نه، عظیم لوی. خو غوره دا دی چې ترجمه د نعمت وشي، ځکه چې الله نعمتونه را یادوي. الله وایي په دې هر څه کې نعمتو د الله لوی نعمت، لوی انعاماتو. اولنی نعمت ذکر شو چې د دوی پلار نیکه لره الله رب العزت نجات ورکړی و د چا نه؟ فرعون. دا قصه ډېره په تفصیل سره راغلې ده په سوره اعراف کې، سوره طه کې، سوره الشعراء کې، سورة الدخان کې، او په نورو دې سورتونو کې چې ټول مکی دي. او موږ چې به دې کوم سورت کې لګیو دا څه دی؟ مدني دی. مکی سورتونو کې تفصیل راغلی دی، مدني کې الله مختصر خبره وکړه. او زه یو پیر د یو شیخ سره ناست وم تفسیر په درس کې، نو هغه دا خبره بیانوله، وی مدني سورتونو کې اکثر دا قصه د فرعون، واقعه د موسی علیه السلام دا مختصر راځي. یو کس ته تپوس وکړو، وی شیخ صاحب ولې مدني صورتونو کې دا لنډه راځي، مکي کې اوږده راځي؟ وی مکي صورتونه د مدني نه مخکې دي، مکي خو مخکې نازل شوی، هجرت نه مخکې دي که هلته تفصیل بیان شو. نو بس ته که نه هغه تفصیل دې واورېدو، اوس خبره مختصر کېږي، تفصیل مخکې تېر شوی دی. یوه دویمه دا چې هلته الله یره ورکوي، یا مشرکان یروي، نو خبره اوږده کوي. دلته الله رب العزت صرف بني اسرائیلو ته هغه نعمتونه را یادوي کوم چې د هغوی په مشرانو باندې کړي وي. نو ځکه خبره مختصر ده. که څوک وایي چې تفصیل یې څه نو مکي صورتونو کې وګوره کنه، پوه نه شوی بې. نو اولنی نعمت دا دی، زه به درته لنډ ذکر کړم، دا 10 نعمتونه بیا به هر یو په خپل تفصیل په خپل ذکر راځي. یو نعمت الله خلاص کړي و د فرعونیانو نه. دویم په دریاب کې ورله لار ویستې وه. درېیمه د سخي بندګي کړې وه او الله معاف کړي. څلورم تورات پې الله نازل کړی و. پنځم توبه وله قبوله کړې وه. شپږمه کم کسان چې پکې الله مړه کړي و بیا یې راژوندي کړي و. اووم الله پې په میدان تیه کې وریځې سوری کړی و. اتم من و سلوی وله ورکړې وه. نهمه بیت المقدس ته د دننه کېدو یې ورته ویلي و. لسم د کاڼي نه وله 12 چینې روانې کړې وې. دا ټول 10 نعمتونه دي، هر یو به خپل ذکر راځي. اولنی نعمت دا دی چې د فرعونیانو نه دوی خلاص کړي. او دلته خیر دی که لږ تفصیل وکړو، نو را روان قرآن کې و بیا تفصیل ته ضرورت نه وي. دا خبره یاده کوي د مصر چې څومره باچایانو پوښه
په هغه زمانه کې هغوی ته به ویلی کېدو الفراعنه، فرعون به ویلی کېدو، چې به ویل کېدو فرعون مصر. نو فرعون به هر هغه چا ته ویلی کېدو چې هغه به د مصر باچا و. لکه د روم باچا ته به قیصر وي، د فارس باچا ته به کسرا وي، د یمن باچا ته به تبع وي، د حبشې باچا ته به نجاشي وي او داسې و. نو فرعون چې کله وویلی شي که نه، نو دا یو فرعون زموږ ذهن ته راځي چې هغه د موسی علیه السلام په مقابله کې و. وجه ده چې دی مشهور شوی دی، ډېر غټ کافر و. نو دا مطلب نه چې فرعون صرف دا دی، فرعون نور و، خو دا کومه قیسه چې قرآن کې ذکر کېږي هغه دی فرعون ده. بیا د په نوم کې اختلاف دی، الله عالم. مشهوره دا ده وایي د ده نوم الولید ابن مصعب الریان، دا د ده نوم. نو فرعون هغه باچا ته ویلی کېږي. اوس هم د مصر کې دا نوم چلیږي، په بعضو خاندانونو په مشرانو دا نومونه چې وګورو فرعون پکې. زموږ خلک خو بس دقه یو فرعون پیژني که نه، او یو غټ کافر نوم یې ایښی. دا د هغه نوم نه و، دا د هغه لقب، دا د هغه نوم نه و، د هغه لقب. او که نوم یې شو نو نوم څه ګناه کړې ده؟ نوم خو څه ګناه نه ده کړې، یو سړي ښایسته نوم دی او ښه بېدینه دی، نو زموږ څه وایو چې لکه دغه نوم ګناهګار دی. نو فرعون اصل کې دا بني اسرائیلي چې وجل د دې دوه وجې کېدی شي. یوه وی د فرعون خوب لیدلی و چې بیت المقدس د طرف نه د شام دا ځمکه چې ده د فلسطین دا طرف چې دی د دې نه اور را روان دی او د مصر دا خلک یې ټول وسېزل، خو بني اسرائیلو ته نقصان ورنکړو. نو فرعون وی دا نجومیان او کاهنان او دا ټول را جمع کړو، چېرې د دې خوب به څه تعبیري. نو هغوی ورته وایي چې د بني اسرائیلو کې به یو هلک داسې پیدا کېږي چې د هغه په لاس باندې به ستا دا باچایي ختمېږي. نو هغه بیا امر وکړو چې د دوی څومره هلکان دي هغه ټول وروچوئ، جنکۍ پرېږدئ. ویستحیون نساءکم، ویستحیون نساءکم دوه معنی دي، ژوندۍ به پرېښودي زنانه ستاسو، یا بې پرده کولې به زنانه ستاسو. دواړه خبرې دغې کې راځي، ځکه چې کله به دوی کسان ولېږل وایي دا زنانه وګوره چې په خېټه یې بچی شتي او که نه شتي، نو خو بېعزته کوي یې که نه. نو دواړه خبرې دي، زنانه به یې ولې ژوندۍ هم پرېښودې او زنانه به یې ولې بې پرده کولې وو. بیا کله چې دا ماشومانان ډېر ووجلی شو، نو دا مشران رالو فرعون پسې او شکایت ورته وکړو، فریاد یې ورته وکړو چې یاره زموږ دا هلکان خو ټول ختم شو او زموږ مشران دا دی روان دي ختمیږي، یو څو مشران پاتې دا به کېږي څه. نو هغه بیا دا فیصله وکړه چې یو کال یې وجنئ بل کال یې مه وجنئ. نو هارون علیه السلام چې د موسی علیه السلام نه مشر دی، په هغه کال پیدا شو، په کوم کال چې به یې نه وژل. او الله تقدیر کې داسې لیکلي و، الله دا غوښته چې موسی علیه السلام په هغه کال پیدا شي په کوم کال چې به یې وژل، چې الله وښیي دې خلکو ته چې الله یې ساتي نو څنګه یې ساتي. یعنې الله داسې هم کولی شو چې د موسی علیه السلام به بل کال پیدا کړی، نه الله دا غوښته چې په دغه کال پیدا شي. او داسې ویلی کېږي بعضو روایتونو نه معلومیږي، لکه امام طبري په تفسیر کې راوړي دي چې د فرعون بچایي په مصر باندې 400 کاله وه. او لا عجب دې کې څه تعجب نشتی، ځکه چې د پخوانو خلکو عمرونه هغه اوږده و. موږ ته نږدې وګوره، لږ شاته لاړ شه بره، او که تاریخ درته معلوم وي، نن سبا چاته خپل تاریخ هم ډېر نه یاد. بعضو نه چې تپوس وکړي چې ته د کوم قوم یې، هغه تره ته او کاکا ته او ماما ته ټلیفون وکړي موږ څه یو، نو هغه یې ما نه تپوس وکړي ته څه یې، او که ما نه تپوس نه یې کړم ته څه یې. تاریخ خپل یاد ساتل پکار، پلار نیکه نسب خیل قوم یاد یې ساتئ. دا ته یې، دا ته یې، او که دا دې لرې کړو ته ورکې.
ځکه تا پیژنم چې تیاره زه عبدالله یم نو ته زه صرف عبدالله نوم پیژنم زه ستاسې تاریخ نه پیژنم اصل نسل دې نه پیژنم خو که ضرورت راشي اصل نسل ثابتولو لره بیا موږ څه وایو چې موږ ټول د الله بندګان یو مسلمانان یو او ټول مسلمانان یو ټول مسلمانان یو مسلمانانو کې فرق نه کوو په دې چې دا د دې قوم والا دی دا دغه ملک والا دی دا دې علاقې والا دی نو لږ ډېر تاریخ مطالعه کوئ وګورئ چې ته څوک یې د علاقه کې چې اوسېږي د کلي کې چې اوسېږي د دې تاریخ د دې چې تا د پته یې سبا خپلو بچو ته خو به څه قصه کوې که نه چې زه دا یم زه دغه یم که نه هغوی ته به وایي چې موږ مسلمانان یو دا ښه تعارف دی موږ مسلمانان یو مسلمانان خو یو الحمدلله دغه نه وي دا رسول وسلم نه وي د حنین په غزا کې وایي زه محمد یم صلی الله علیه وسلم زه زوی د عبدالمطلب یم زه پلانې یم ځان خو به سړي ته ښیې که نه چې زه پلانې یم پلاني نسب نه زه مسلمان یم او غټ دغه دا دی بعض وایي چې موږ پښتانه یو پښتانه چې پښتنو کې خو قبایل دي نسبونه دي بای کې صحیح بس وایي د هغې سړي خبره وي کاډې وله جوړه وي چې قوم دې څه دی وي توکل بولي الله پښتون ولیکه پښتون څنګه ولیکه پښتنو کې قومونه دي نسبونه دي هغه معلوم که را پیدا یې که ځان سره خپله شجره ساته خو څه به وایو او قومونه دقې شان ورکېږي ګوره دا خبره یاده کړه قوم کله ورکېږي کله تاریخ ورک شي مشر څوک و پلانې څوک و علانې څوک و داسې ته ژوندی روان نسل ته به دې معلومي بچو ته وایه زمونږ تعارف دا دی مونږ د تکبر په نیت نه چې ته پې نورو قومونو ته سپک وګورې که څوک سپک قومونو کې یا کمزورو قومونو کې نه په دې چې تعارف وي چې مونږ ته خو د یو بل پته لګي که نه چې دا پلانې دا علانې دي ښه خبره ما څه کوله موسی علیه السلام یو کال د یو موسی علیه السلام ماشومان ورته یو کال باندې هارون علیه السلام کوم کار کې نو ورته کان موسی علیه السلام دا خو ما ته هم پته دا ټولې ما وویې بارک الله فیک ما هغه بلکل هغه نقطه په کار و زه څه کې لګم تاسو ټول ما ته درس د اول سر نه شروع کوي بیا راته ووایي تا دا ځوي ما دا وي د پوخانو عمرونه ډېر دا به هله معلومیږي چې ته پوخاني معلوم کړي دا خبره چلېده که نه نو موږ ته نږدې چې کوم مشران دي د هغو عمرونه ډېر وو ورو ورو په کتره روان دي اوس ډېر په مشکله باندې شپېتو نه سړی اوړي نه د فرعون باچایي په مصر باندې 400 کاله وه 400 کاله وه او دا بني اسرائیل هغه ټول غلامان کړي ټول غلامان کړي په دوی باندې به هغه سخت کارونه کول بني اسرائیل ګوره دوه قسمه وو د هغه په باچایي کې قتیل او مذلل قتیل یعنی یا وجلی شوی یا ذلیله ژوند تېروونکی سړي دوه قسمه دي یا ذلیله یا مړه بل نشتی درې یا ذلیله یا مړه او زنانه به وله پاتې کولې نو هغې کې مقصدونه څه و هغې کې مقصد دا و چې ذلیله یې کي ویې شرموي او خپل شهوتونه به یې ترې پوره کول حدیث هم ویلی کېږي او دا ډېره د سړی چې سند ته وګوري دا خبره مناسب ښکاري د هغې نه چې فرعون خوب لیدلی و عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو اثر د هغه وی فرعون یو پیر د خپلو ملګرو سره ناستو درباریانو سره نو په دې مصر کې به دا خبرې چلېدي خصوصا د بني اسرائیلو به کولې و یو پیغمبر تیر شوی دی او د هغه نوم دی ابراهیم علیه السلام او د هغه ابراهیم علیه السلام په دې بچو کې الله به انبیا رالیږي او باچایان به رالیږي او دا ظلمونه او دا هر څه به ختمېږي دا خبره په دې مصر کې ډېره چلېده چې داسې یو کس به وي او ابراهیم علیه السلام ویلي
هغه خبره د ابراهیم علیه السلام نه اورېدلی شوې ده او داسې را روانه ده هره پیړۍ بل ته کوي بله بل ته کوي بله بل ته کوي نو د فرعون ویرېدو چې یاره داسې نه چې هغه وخت دا شي او ډېر هوښیار و که نو هغه امر وکړو وایي د دوی د هلکان وجنئ او زنانه وله پرېږدئ دلته یو بل سوال زړه ته راځي چې بني اسرائیلو په مصر کې څه کول بني اسرائیل خو د مصر نه وو تو خو د فلسطین دي تو خو د شام د طرف دي نو جواب د هغې دا دی دا په هغه زمانه کې راغلي دي کله چې یوسف علیه السلام د مصر په خزانو مشر شوی او د دا غرونه دله را روان ځکه زه تاسو ته وایم هره خبره چې یاد ساتي نو په دین به پوهېږي که هغه راته یاد وي دلته به اوس تا پوه شي د یوسف علیه السلام رونه هغه چې کله اخره کې راوغوښتو او پلار یې خپل راوغوښتو او په مصر کې وله ځای ورکو د هغې نه دوی بني اسرائیل آباد شو په کوم ځای کې په مصر کې نور د بني اسرائیل د مصر نه دي دغه ځي دوی په هغه ټیم کې راغلي د یوسف علیه السلام په وخت کې نو دې نه بله مسله هم راووته چې یوسف علیه السلام مخکې دی که موسی علیه السلام یوسف علیه السلام ابراهیم علیه السلام اسماعیل اسحاق دا ټول مخکینی دي موسی علیه السلام اخرنو پیغمبرانو د بني اسرائیلو کې دي نو دوی په هغه وخت کې راننوتي دي او چې راننوتي دي بیا په وخت تېر شوی دی او بیا فرعون راغلی دی دا فرعون د بیا په بني اسرائیلو باندې ښه ظلمونه کړي دي ښه خدمتونه یې پرې کړي دي دا فصلونه به پرې کول او دا کورونه به پرې جوړول او ښارونه به پرې جوړول او وزنونه به پرې اوچتول او هلکان به وله وجل یو کال او جنکۍ به وله پرېښودې او داسې وویلی کېږي درېیمه وجه وی فرعون اسې ویرېد چې یاره زما خو باچایي ده او د دې خلکو سره مې دشمنیانې شتي بهر چې کوم خلک دي او دا بني اسرائیل د دې مصر خپل خلک نه دي نو په دې پردو خلکو څه یقین داسې نه د بهر نه څوک په ما باندې حمله وکړي او زه ته خو پته زه دوی سره ظلم کوم او دا خلک بیا د هغوی ملګري نه شي چېرته نو دا به راته غټه جاښه جوړه کړي ځکه چې دا خو ماته په ملک کې دننه اوسېږي نو امر یې وکړو چې هلکان وله وجنئ څو وجې شوې څوک به ماته اسان ذکر کې مختصر یو دا چې فرعون خوب لیدلی بل دا چې مجلس کې ناست و دا خبره چلېده درېیم دا چې یېرېدو چې داسې نه ده بني اسرائیل زما د بارایي دشمنانو سره یو ځای شي او ماله نقصان راکړي ورسېدی په اوس کې ها نو سبحان الله په هغه کال موسی علیه السلام پیدا شو په کوم کال چې هلکان وجلی کېدو زموږ د موسی ابن عمران موسی علیه السلام د پلار نوم عمران او دی د یعقوب علیه السلام مونږ په زامنو کې راځي موسی علیه السلام ټول دغه یو نسب دی د یعقوب علیه السلام یو زوی و لاوي دغه نوم لاوي و دی هغه لاوي په نسب کې کته را روان دی لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وایي چې نسبونه یاد کړي نو هر څه به راته یاد وي داسې انسان ژوندی پاتې شي موسی علیه السلام څوک و دا و پلار یې څوک و دا و نیکه یې څوک و دا و نسب یې دې طرف ته موسی علیه السلام وپېژندلی شو نو دا فایدې د قوم او د نسب د معلومول نه د ده مور چې و د موسی علیه السلام مور د هغې په تاریخ کې نوم راځي یوخانز د هغې نوم و هغه هم د دې لاوي د یعقوب علیه السلام زوی دا لاوي د ده په دې نسو کې دا هم راتله کله چې د موسی علیه السلام د خپلې مور په خېټه شو نو پلار یې مړ شوی او بیا چې کله دی پیدا شو نو 3 میاشتې هغې پټ ساتلی و 3 میاشتې دا خبر هغې چاته نه ورکو چې زما زوی پیدا شوی دی خبر بیا وچلید چې خبر وچلید الله رب العزت د هغې زړه ته بیا هغه طریقه ور واچوله چې صندوق کې ور واچوه او صندوق دریاب ته ګزار کړه او هغه خبره به انشاءالله په خپل ځای کې راځي رب العالمین دا کمزور قوم خلاص کړو د چا د فرعون د ظلم نه څنګه خلاص کړو دي تفسیر به په مکی سورتونو کې به تفسیر او تفصیل لازم او د عاشورا په ورځ دا واقعه راغلی وه موږ چې روژه نیسو د عاشورا د محرم شویمه د محرم لسمه هغه دغه ورځ و نو دلته الله د کشرانو ته وایي ستاسو پلار نیکه
ما د هغه سختو نه آزاد کړي. بل احسان ورته رایادوي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کله چې جدا کو موږ ستاسو د بچ کولو دپاره دریاب فأنجیناکم بس خلاص مې کړئ تاسو وأغرقنا آل فرعون او غرق مې کړل فرعونیان وأنتم تنظرون او تاسو ورته کتل. دا بل نعمت دریاب کې وله وچه لار ویسته. سورة الشعراء کې الله دا خبره ذکر کړې ده ووحینا الی موسی موسی علیه السلام ته موږ وحی وکړه چې ته دا زما دا بندگان روان که د شپې او ځه. دې منځ کې ډېرې قصې راغلي دي ګورئ هغه موږ مختصر خبره ذکر کړو. ځینې تاسو وایي چې موسی علیه السلام پیدا شو دغسې پورې خبره وشوه چې څنګه پیدا شو الله ورته ووایي چې بني اسرائیل وباسه. نه دا منځ کې ډېرې غټې قصې راغلي خو اخري نه یې سر یې دا و چې الله موسی علیه السلام ته ووایي زما دا بندگان روان که د شپې. موسی علیه السلام روان شو سره د بني اسرائیلو د مصر نه وتو. داسې راځي بعضو تاریخونو کې چې دا څه تقریبا 7 لاکه خلک و څه وایي چې سره پاسه لاک خلک و الله اعلم. دا خبرې معلومول دومره اهمیت نه لري. دا 6 لاکه و که دا 7 لاکه و که دا 2 لاکه و اصل مقصدي قصې د راتله پکار دي. موسی علیه السلام روان شو د شپې چې کله د بحر احمر ته ورسېدو دا وچې ته بحر احمر وایي او په هغه ټیم کې دغه لار د فلسطین او د مصر منځ نو دوی چې کله د دریاب ته ورسېدو فرعون ګوره یو پیر دوی له اجازت ورکړو چې ځئ چې ځئ تاسو وځئ روان شئ خو بیا وروسته هغه پښیمانه شو چې دا څه قصه ده او یا په پټه تې وتې دې ته خبره نه نو کله چې را نور راختو د شروق دا ټیم دغه ځي کې دغه وخت کې فرعون سره د لښکرو آل فرعون آل خاندان ته ویل کېږي او ملګرو ته هم ویل کېږي موږ یې ترجمه کې وایو فرعونیان مطلب دا چې فرعون او دغه ملګري فرعون او دغه نږدې خلک فرعون او دغه تابعدار دا ټولې خبرې صحیح دي. نو دا فرعونیان راورسېدو او دا د شروق دا ټیمو او په اسونو باندې او ځان سره اسلحې راغستې او رامنډې ووهي. موسی علیه السلام چې وکتو مخې ته دریاب دی او شاته فرعونیان دي لار نشته او فرعون سخت غوسه و ان هؤلاء لشرذمة قلیلون سورة الشعراء کې به راشي دا وایي معمولي خلک دي او دوی موږ غوسه کړي او موږ یې خفه کړي. نو کله چې د بني اسرائیلو دا فرعونیان ولیدو دوی خو نوی نوی اسلام راوړی د ایمان خو یې له دومره مضبوط نه دی که نو کله چې دوی شاته وکتو چې یاره فرعونیان خو دغه دی راورسېد او مخکې دریاب دی چغه یې کړه انا لمدرکون موږ لاړو غرق شو تباه شو. دغه دی بس موږ یې راګیر کړو دا تا چې موږ ته قصې کولې موسی علیه السلام ته او تا دا وي او تا هغه ته یې کله هېڅ چېرې نشي کېدی دوی موږ نشي راګیرولی ولې د هغه دا مضبوط ایمان او یقین دی ځکه چې الله ورته ویلي دي اوسئ نو هغه ته پته دی چې زما رب ماته ویلی چې اوسئ نو هغه به یو بندوبست کړی نو ځکه یې ورته وایي ان معي ربي سیهدین زما سره زما رب دی هغه به ماته لار ښایي. بیا ورته الله ووایي سورة الشعراء کې به راشي فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر الله ورته وایي دا امسا چې راسره کومه ده دا دې دریاب در واچوه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ومنځ کې پکې لار ووته او هر طرف ته د اوبه داسې ودرېدې لکه 2 غړ غړ غرونه چې بعضو روایتونو کې داسې هم راځي چې 12 لارې پکې ووتې 12 لارې پکې ووتې نو هر خاندان هر قبیله په خپله لار باندې روان. اخوا چې کله دوی واوړېدو او دغه پسې شاته روان دي فرعونیان موسی علیه السلام اراده وکړه چې د امسا اوس بیا دې دریاب نه راواچي ولې چې روان شي او د وچه ترې ختمه شي الله ورته وایي واترک البحر رهوا دا دریاب دقې شان پرېږده بیا ول امسا مه راچوه لکه چې رب العالمین دا غوښته چې فرعونیان هم دې وچې لارې له راشي نو بیا به پرې اوبه رایوځی شي
الله ورته ووایي انهم جند مغرقون، دا کوم لښکر چې روان دي دا به په دې اوبو کې غرق کېږي. تاسو ځئ. وازلفنا ثم الاخرین، الله وایي چې کله پرې واوړېدو دوی او دا نور راننوتو، رب العالمین امر وکړو دریاب ته، اوبه ټولې یو ځای شوې. الله دې چې کشرانو ته هغه نعمت رایادوي، وایي ستاسو دپاره، یعنې ستاسو د پلار نیکه دپاره ما په دریاب کې لار ویستې، فانجیناکم، او تاسو مې خلاص کړئ د هغه سختې نه، واغرقنا آل فرعون، او غرق مې کړل فرعونیان ټول، وانتم تنظرون، دا خبره پټه پناه نه ده، ستاسو پلار نیکه ورته ولاړو دغې ځانې ورته کتو. څه عجیبه منظر به و دا په هغه ورځ، یعنې دریاب هغه طرف ته دوی ولاړ دي او ګوري هغه چا ته چې هغه ورسره 400 کاله ظلمونه کړي او دوی د سترګو په مخکې الله غر کړي. دوی د دې خبرې رد هم نشي کولی. ګوره د یقیني د الله کتاب دی، د الله کلام دی. که چېرته دا خبره داسې نه وی که نه، د یهودو به د هغه وخت نه چغې والی وی د رسول صلی د زمانې نه چې دا قصه کوم ځای کې راغلې ده، خو دوی ته د پلار نیکه نه دا واقع دقه شان راغلې ده، نو هغوی مني چې داسې شوې ده. نو الله وله دې کشرانو ته وایي نو چې داسې شوې ده، نو بیا دغه رب احکامو ته غاړه ولې نه ایږدئ؟ اده سره دومره ښه کړي دي، اده سره دومره ښه کړي دي، او تاسو چې دی نو د خوب په بدله کې نافرمانیاني کوئ. دا سویم احسان شو. دریم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، او کله چې موږ واده وکړه د موسی علیه السلام سره 40 شپې، ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو ونیوسخې په بندګۍ، من بعده، وروستو د تګ د هغه نه، وانتم ظالمون، او تاسو ظلم کوونکي وئ. ثم عفونا عنكم، بیا موږ معافي وکړه تاسو ته، من بعد ذلك، وروستو د دغه شرک نه، لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې شکر د الله ادا کوئ. دا بل احسان الله کړی دی. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى، او کله چې موږ وعده وکړه الله وی د موسی علیه السلام سره ټیم مقرر کو 40 لیله، څو شپې؟ 40. بني اسرائیل چې کله په دې دریاب باندې واوړېدو که نه، نو دوی په میدان تیه کې پراته وو، دا یو صحرا وه، هلته دوی پراته وو، تفصیل را روان دی. نو الله رب العزت موسی علیه السلام راوغوښتو چې یو کتاب وله ورکړي، او دوی مو موسی علیه السلام ته وی موږ له یو کتاب پکار دی چې هغه زموږ شریعتي، زموږ دستوري، زموږ قانوني، اوس خو ژوند تېره وکړه. الله رب العزت راوغوښتو کوی تور ته، اصل کې دا وی 13 شپې او پوره شوې بیا 40. او بعضو تاریخونو کې داسې راځي چې دا د ذوالقعدې میاشت وه او لس پکې د ذوالحجې د ورځې، د ذوالقعدې 13 ورځې، د ذوالحجې 10 ورځې، دا ټولې 40 ورځې شوې. الله ورته ټیم خولی وی دې ټیم له به راځي کوی تور ته. موسی علیه السلام مخکې لاړ. الله ورته وی موسی سورة طه کې به راشي، ته خو مخکې راغلې، تهدید یې ولې وکړه. نو هغه ورته وی عجلت الیک ربي لترضا، چې ته راضي شې رانه. عبادت ته د سړي شوق وي که نه، وخت نه مخکې ولی ځي. بیا د رب سره چې ملاقات وي نو څومره به هغه یعنې زه یم چې دغه وخت به موسی علیه السلام تېر شوی څنګه چې کله صبر کوه، څومره ګرانه به وه. دنیا کې موږ ته وویلی شي چې یو قدرمند سړی دی، یو عزتمند، د هغه سره به ستا ملاقات په پلانې ورسي، نو موږ خوب بیا سړي له نه ورسي. عام چې یو سړی مسافري وکړي بیا ځي د مور پلار سره میلاویږي، بچو سره میلاویږي، په دې ورځ به ملاقات په دې ټیم به ځي، څومره خوشحال. نه چې به یو چا ته وویلی شي چې ستا ملاقات به د الله سره وي، د الله سره به یې ته به راځي، نو وختي تللی صبر ترې نه کېدو. هلته بیا هغه 40 ورځې تېرې کړي، 40 ورځې تېرې کړې وې او الله وله تورات ورکړو.
بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام ویلو چې زه 10 شپو له ځم. څوله ځم؟ خبره 40 ته واوړېده. کله چې 40 ته واوړېده اوس دوی سره خو د دې څه علم نشته چې دا لس شپې ورته الله زیاتې کړي دي او هغه لا هلته دی. په دغه ورځو کې سامري دا موقع ومونده چې راشه یو جاښه جوړه کړه. سامري دا منافق و دا خبیث اسلام یې راښکاره کړی او نور دی پټ کافر و. تاریخ کې د ده نوم داسې راځي موسی ابن ظفر یا ابن ظفر السامري. د ده نوم موسی راځي تاریخ کې. ګر که سند یې نشته خو داسې ذکر کېږي. دی د دې بني اسرائیلو سره یو ځای ووتو او د ده قوم چې کوم د دې سامري خپل قوم هغوی به د غوا بندګي کوله او د بني اسرائیل هم په دې مصر کې د دې بوتانو د بندګۍ سره او د غوا او د سخو د بندګۍ سره عادت شوي و، لیدلي را لیدلي و. دوی په زړونو کې یو قصه پرته وه. کله چې موسی علیه السلام 10 ورځې لیټ شو د موقع ومونده چې راشه اوس دا خلک ګمراه کول غواړي. نو دی چې د جبریل علیه السلام یې لیدلی و په هغه ټیم کله چې فرعون غرق کېدو جبریل علیه السلام راغلی و په اس باندې و یا په اسپه باندې. نو چې کوم ځای کې به د دې اس او د اسپې دا خپه لګېده هلته به شینوالی راټوکېدو. دا هغه خاوره ځان سره راوړی و چې یاره دې خاوره کې څه کمال شته وي. بس دې دغه ته یې وي د بني اسرائیلو ته وي تاسو سره چې کوم سره دي هغه راوباسئ. د بني اسرائیلو سره کالي پراته و د فرعونیانو او هغه داسې چې دا خو غریبانانو فرعون مزدورو ته او تجارتونو ته دې ته خو نه پرېښودو. نو د دوی د ښځو چې به کله داسې کم خادي کې څه کسرو ته ضرورت راغی نو هغه به د فرعونیانو د ښځو نه یو څو ورځو لپاره اخیست. هغه سره دوی د ځان سره راوړي دي چې دا مال فی د مال غنیمت دی د دشمن مال دی. دوی ځان سره راوړي سامري ورته هغه راوباسئ. او داسې ویلی کېږي چې هارون علیه السلام ورته ووایي دغه سره راوباسئ. ولې ځکه چې پخوانو امتونو دپاره مال غنیمت مال فی حلال نه دا به یې ږدي اور به راځي هغه به یې سیزي. نو تاسو را سره ټول له وباسئ. خلکو سره راجمع کړو او هغه سره چې کله راجمع کړو هغې لپاره یې کنده وکنسته چې اور راشي دا وسیزي. سامري راغی په دغه ټیم کې دا سرې ټول له واغستو او د هغې نه یو سکی جوړ کړو د سکي شکل یې جوړ کړو او په داسې هندسي شکل سره یې جوړ کړو داسې انجینري پکې وکړه چې دا سیلۍ په دې کې ورننوځي او په بل طرف ته وځي او هغه یو اواز کوي. داسې خبیث او دا کېږي دا خو اسانه طریقه څه ګرانه خو نه ده. ته یو شی جوړ کړي داسې به یې کې 2 لارې جوړې کړي خو چې په یو طرف سیلۍ ځي په دې بل وځي او وتو سره آواز هم کوي. ده په داسې طریقې سره د سخي شکل جوړ کړو. چې کله جوړ شو وی هذا الهکم چغه یې کړه یا خدا دی هغه موسی علیه السلام چې پسې کوی تور ته تللی دا خدا دی. فنسي را به شي سورې طه کوي د موسی علیه السلام نه لار ورکه ده ځکه خو 10 ورځې وګوره 40 ته خبره واورېده هغه دا دی هغه اله هغه چې پسې ګرځېدو. هغوی راغلي چې ویې کتو خو ترې اواز راوځي بس دې هغه په فتنه کې ور واچولو. دوی خو نوي مسلمانان شوي دي هغه زړې قصې په زړه کې پرتې دي. دومره زر کله سړی بدلېږي نو هغې پې اثر وکړو نو بس په سخي باندې ایمان راوړو او بندګي شروع کړه. موسی علیه السلام شاته چې دی نو هارون علیه السلام پرېښودی او هغه ته یې ویلي و چې ته به د دوی اصلاح کې نور ځایونو کې به تفصیل راشي. چې کله موسی علیه السلام راغی او الله ولا خبر ورکو چې قوم دی په بله قصه کې لګیا دی راغی سخت غوسه ما منعک اذ رأیتهم ضل. هارون علیه السلام ته وی تا نه منع کول دا خلک چې دا ګمراهي شروع کول افعصیت امری زما خبره دې نه منله. هغه ورته انی خشیت ان تقول فرقت بین بني اسرائیل ما منع کړو
منله دوی نه. خو ما بیا خبره ډېره اوږدې نه په دې بولتله داسې نه یېرېدم چې ته به راته بیا وایې چې تا بني اسرائیلو کې ډلې پیدا کړې او تا اختلافات پیدا کړو. خو چې ته راشي به خپله به یې ویلي. نور ما ښه نصیحت کړی دی او دوی خو زه پرېښودی نه یم خبرې کولو ته، زما یې منلې نه ده. دا ټول تفصیل به راځي. خو زه یې تاسې خلاصه ذکر کوم چې ستاسو ذهن کې د اول نه نقشه ناست دی، ځکه چې په مخه مخه به دا خبرې موږ نه کوو. نو دغه د سخي بندګي دوی کړې وه. دلته الله ذکر کړه که نه وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. او تاسو ظالمان وئ. او لوی ظلم څه دی؟ لوی ظلم شرک دی. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. الله وی موږ تاسو ته معافي وکړه. دا هغه نعمت دی چې الله پرې کړی. دوی بندګي د سخي وکړه او رب العالمین دوی ته معافي وکړه. لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو شکر گزار بندګان جوړ شي. او دا هم د رب العالمین د رحم او کرم ته ګورئ. یو قوم د هغه سره شرک وکړو او هغه ورته بخښنه وکړه. څلورم نعمت بل ورته رایادوي. وإذ آتينا موسى الكتاب. او کله چې ورکو موږ موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او فرق کوونکې معجزې لعلکم تهتدون، د دې دپاره چې تاسو هدایت ومومئ. بل احسان په بني اسرائیلو الله تورات رالیږلی دی. خو الله دلته وایي ما موسی علیه السلام نه کتاب ورکو او فرقان مې ورکو. نو یو تفسیر دا دی الکتاب نه مراد تورات دی، دا خو واضح دی چې هغه په تختو کې لیکلی شوی او الله ورکو. دویم فرقان چې دی دا صفت د دغه تورات دی. مطلب داسې شو چې الله وایي ما موسی علیه السلام له تورات ورکړی و چې هغه فرقان و، د حق او د باطل په منځ کې به فرق راوستو. او دا صفت خو د قرآن هم دی که نه، قرآن هم فرقان دی. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده. الله نو قرآن ته هم فرقان ویلی دی ځکه چې قرآن د حق او د باطل په منځ کې فرق راولي. دویم تفسیر دا دی چې کتاب نه مراد تورات دی، د فرقان نه مراد هغه معجزې دي چې هغه الله رب العزت موسی علیه السلام له ورکړي. نو هغه معجزو سره به څه چل کېدو؟ په حق او باطل کې به فرق راتو. لکه امسا لاس چې به د ګریوان نه راویستو هغه به پړقېدو. نورې ډېرې معجزې به راځي انشاءالله به تاسو واورئ. نو الله وایي دا دواړه ما ورکړي وې څه دپاره؟ لعلکم تهتدون، دې دپاره چې تاسو هدایت ومومئ. دومره احسان ورسره الله کړی. اوس پنځم نعمت بل. وإذ قال موسى لقومه. او کله چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم قوم زما انکم ظلمتم انفسکم، یقینا تاسو ظلم کړی په ځانونو خپلو باتخاذکم العجل، په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په عبادت سره. فتوبوا الى بارئکم، بس توبه وباسئ خالق خپل ته. فقتلوا انفسکم، نو ووجنئ ځانونه خپل. ذلکم خیر لکم، دا کار غوره دی تاسو لره. عند بارئکم، په نزد د خالق ستاسو. فتاب علیکم، نو الله مهرباني وکړه په تاسو. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله مغه ډیر توبه قبلونکې مهربان دی. بل احسان موسی علیه السلام وی خپل قوم ته وی ای قوم زما تاسو ظلم وکړه د ځانونو سره. څه ظلم یې کړی؟ شرک یې کړی. هغه ظلم تاسو داسې وکړو چې تاسو ونیو وسخې. نو لازم به ته داسې وایې چې تاسو ونیو وسخې په عبادت سره. اوس توبه وباسئ الی بارئکم، خپل خالق ته. توبه وباسئ چا ته؟ خپل خالق ته. ګوره داسې ورته ونه چې توبه وباسئ الله ته، توبه وباسئ خپل خالق ته. رایادوي ورته چې ای قمقلانو چې خالق م الله دی نو بندګي د سخي څنګه کوئ؟ بل اشاره دې طرف ته هم ده چې دا سخی خو تاسو په خپلو لاسونو جوړ کړی، نو د سخي خو ته خالق شوې، ته یې جوړونکی شوې، نو بندګي وله څنګه کې؟
نو تاسو توبه وباسئ. په توبه کې رب العالمین یو ناشنا شرط ولګو، فاقتلوا انفسکم، ځانونه به ووژنئ. دا شرط امتحان او همدغه کار وي د الله په نزد غوره دی، ذلکم خیر لکم عند باریکم. داسې راځي په دغه تورات دا کوم نسخې چې نن سبا موجود دي که نه، چې د یهودو سره دي، اگر که دې کې تحریفات ډېر شوي، په هغې کې داسې راځي وي د موسی علیه السلام الله ته ډېر فریاد وکړو چې یا الله معاف کړه دا خلک د سخي بندګي چې کړې. نو یا الله دا طریقه ورته وښوه چې دوی به ځانونه وژني. نو هغه ورته امر وکړو چې تورې راوالې او یو بل وژني. نو دوی شروع کړه. نو په هغه ورځ د تورات چې کومه اوسنۍ نسخه ده په هغې کې دومره راځي، وایي په هغه ورځ دوی 3000 کسان وژلي، یو بل یې وژلي. ها دا توبه کې دا شرط ولې الله ولګو؟ یو جواب خو دا دی چې بس الله دا شرط ولګو امتحان. بعض علما وایي دا توبه د مرتد وه. توبه د چا ده؟ مرتد. مرتد زموږ په دین کې به هم وژلی کېږي چې څوک خپل دین بدل کړي، نو حاکم وخت به هغه له دا سزا ورکوي. نو دا مسله د هغوی سره هم وه. او دا د هغه چا دپاره و چې چا د دې سخي بندګي کړې ده. نو چې چا نه ده کړې هغه به رالګي وجني به هغه څوک چې چا بندګي کړې ده. نو هلته بیا په دې قوم کې دا خو ټول د یو بل خپلوان دي، څوک پلار دی، څوک ورور دی، څوک زوی دی، څوک تره دی، څوک کاکا دی، ماما دی. نو دا ډېره ګرانه شوه. نو رب العالمین په دوی باندې توره تیاره راوسته. تکه توره تیارې پرې راوسته، دوی یو بل نه لیدو او په هغې کې دوی شروع وکړه. بعضو آثارو کې خو داسې راځي 80,000 کسان وژلی شوي دي. اگر که په دې سند نشتی، لا دومره دی چې د تورات په دې نسخو کې 3000 راځي. سند د دې د بني اسرائیلو خبره رسول صلی الله علیه وسلم نو ته دروغ ویلی شي، نو ته رښتیا ویلی شي. خو بیا هم دومره دی چې د هغوی په کتاب کې شتي. 80,000 باره کې اثار شتي، خو هغه هم داسې مسند نه دي. نو رب العالمین په دې منځ کې دوی لا لګیا وو، او چا چې د سخي بندګي کړې وه لا ختم شوي نه وو. رب العالمین دغه وریځې لرې کړې، رڼا یې کړه په دوی باندې، او ما پې کړو ټول. بعضو داسې روایتونو کې راځي، تاریخ کې وي موسی او هارون علیهم السلام غاړې ته ناست او ژړلې، الله ته فریادونه کول، وي ای الله هلکت بنو اسرائیل، بنو اسرائیل خو لاړو هلاک شو، یا الله ختم شو، یا الله ختم شو، ته یې معاف کړه، یا الله ختم شو. الله رب العزت معاف کړو. بس وی نور دې څوک ځان نه وژني. بعض مفسرین دا وایي الله اعلم، وی دوی اراده د قتل وکړه، شروع یې کوله، په دې کې الله وحي راولېږله چې نه بس ما تاسو معاف کړي. خو د هغه اولنۍ خبره ډېره مشهوره ده، ځکه چې دې باندې آثار هم شتي او مشهورو مفسرین هم دا خبره راوړې ده. داسې راځي چې امام طبري قول راوړی عبدالله بن عباس نه، هغه وی موسی علیه السلام چې کله امر وکړو خپلو دې کسانو ته، بني اسرائیلو ته، چې ځانونه به وژنئ، نو هغه کسان چې هغوی بندګي د سخي کړې وه هغوی کېناستو، او هغه کسان چې هغوی نه وه کړې هغوی ودرېدو، هغوی سره لاس کې چړې او په دې کې تیاره راله. په دې طریقې سره وی وجري دي. کله چې تیاره لرې کړی شوه، نو دا 80,000 کسان وجلی شي، او هر یو توبه الله قبوله کړې وه، کوم چې وجلی شوی دی او کوم چې نه دی وجلی شوی، د دوی توبه هم قبوله کړې ده. الله اعلم. نور دا قصه مسند څنګه و څنګه نه وه، د هغې تفصیل نشته. او دلته به درته یو خبره ذکر کړم بله، هغه دا چې کومه مقصدي خبره هغه الله موږ ته کوي. مقصدي خبره دلته دا دی چې الله دغه خلک معاف کړي دي، او په توبه کې ولا شرط لګولی و چې ځانونه به وژني. بس دا مقصدي خبره. بیا دا څو کسان وژلی شوي دي، څنګه وژلی شوي دي، ټول وژلی شوي دي، که لږ پاتې شي، ډېر وژلی شوي دي، که نه لږ وژلی شي، ډېر پاتې شي، دا علم د چا سره دی؟ د الله سره. که موږ یې معلومې نه کړو دا خبرې، نو موږ ته څه نقصان نشته، او که موږ یې معلومې کړو نو څه دومره ګټه فایدې هغه یې نشتي. رب العالمین دا ټول معاف کړو، دوی توبه یې قبوله کړې وه. دا احسان و د الله.
انه هو التواب الرحیم، الله ډیر توبه قبلونکی مهربانه دی. او کوم رب چې د سخي بندګي کوونکي معاف کړي دي او توبه ولا قبوله کړي دي، زما استاده به نه قبلوي که موږ ورته واپس شو؟ قبلوي خو که موږ چې ته واپس شو. اوس ګوره بل احسان د الله ذکر کیږي او د دوی د مشرانو بې ادبي او ګستاخي ذکر کیږي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وکله چې تاسو یا موسی، دې پرې له زما اراده دي چې موږ دا آیت پوره وایو بیا به وضاحت کوو. هغه یو پرې ترجمه واورېدی شي، منځ منځ کې راځي ټکی دوه ویلی کېږي نو هغه په یو ځای نه ټول. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وکله چې تاسو یا موسی لن نؤمن لك هېڅ چېرې موږ ایمان نه راوړو په تا باندې حتى نرى الله جهرا تر دې چې موږ ووینو الله لره ښکاره. فأخذتكم الصاعقة نو راونیوی تاسو تندر وأنتم تنظرون او تاسو ورته کتل. ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا موږ را ژوندي کړئ پس د مرګ ستاسو نه لعلكم تشکرون د دې دپاره چې شکر ادا کوي. دا د الله احسان پکې ذکر کیږي او د دوی د مشرانو بې ادبي او ګستاخي ذکر کیږي. اسې یو خبرې ته خیال وکئ، هر ځای کې الله وایي ما تاسو سره دا کار کړی ما تاسو سره دا کړی ما ستاسو سره دا کړی، حالانکې دا کار الله چا سره کړی؟ مشرانو سره. او کشرانو ته وایي تاسو سره، نو مشرانو باندې احسان کشرانو باندې احسان. د مشرانو ګستاخیانې د کشرانو دي، کله چې کشران د هغوی په لار روان او حق نه قبلوي. دا چل داسې شوی و چې موږ به راجح تفسیر ذکر کوو نو دې کې اقوال ډېر زیات دي. موسی علیه السلام د ځان سره 80 کسان بوتلو د توبې دپاره چې دا ښه خلک دي او دوی بندګي د سخي نه ده کړې، دوی به بوځو نو الله رب العزت ته فریاد وکړو چې د ټولو ته معافي وکړي. دا هغه کسان دي چې دوی د سخي بندګي هم نه ده کړې، دا یې ځان سره بوتلو، الله ته عذر بیانو. نو کله چې الله رب العزت د موسی علیه السلام سره خبرې وکړې او بیا دوی ته خبره وکړه، نو دوی ورته موږ د هغه وخته پورې ستا خبره نه منو. لن نؤمن لک، ایمان تصدیق کولو ته وایي که نه، موږ تصدیق نه کوو ستا حتی نر الله جهره، چې څو پورې رب العزت راښکاره شوی نه او موږ یې په خپلو سترګو وینو. دا دوی هلته بې ادبي کړې وه، ګستاخي کړې وه. الله رب العزت ووایي فاخذتکم الصاعقه، دې خبرې سره یو تندر راغی او دا ټول مړه شو. الله وایي تاسو کتل. اوس دلته سوال پیدا کېږي تاسو کتل، چا کتل؟ مړه شو نو څنګه یې کتل؟ بارک الله فیک. دا یو چې مړ کېدو دی بل به ورته کتل، چې مړ کېدو دی بل به ورته کتل، او داسې دوی لیدلي دي یو بل. دا ټول مړه شو. چې کله مړه شو دوی او داسې راځي بعض تاریخونو کې وایي شپه ورځ په دوی باندې دقه شان تېره شو، او دا ښه صحیح حقیقي مرګ دی. څوک داسې نشي ویلی چې دا الله وده کړي وو، نه نه، دی مړه کړي وو. نو دوی مړه ورځ او شپه. بیا موسی علیه السلام الله تعجزي او جړاګاه ماذا اقول لبني اسرائیل، زه بني اسرائیلو ته څه اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، یا الله د قمقلانو د کارونو د لاسه موږ هلاک کړې. او دا قسم فریادونه کول. زه به قوم ته واپس ورځمه او د قوم هغه کوم چې پکې مشران وو هغه دلته پاتې شو، مړه شو، قوم له به څه جواب ورکړو؟ الله رب العزت بیا را ژوندي کړو. ثم بعثناکم من بعد موتکم، الله وایي ما راپاڅولی وروستو د مرګ ستاسو نه، دا حقیقي مرګ و، د دې دپاره چې تاسو شکر د الله ادا کړئ. الله اکبر. په دې آیت کې دلیل دی حسي چې رب العالمین به دا مړي راپاڅوي. حسي یعنې هغه دلیل چې محسوسي،
او دا سره زه فایده د کوي مخې ته راله په سوره بقره کې 15 حسي دلیلونه دي په دې باندې چې الله به مړي راپاسوي 15 سوري 15 اولنې دا دی هغه اویا کسان چې د موسی علیه السلام سره تلي وو د توبې دپاره هغه الله ووجل او بیا یې راپاسول دویم غوا د غوا هغه واقعه هغه مړی چې ظلم ورسره شوی مقتول د غوا برخه یې پراخ کو د هغه را ژوندی شو دا قصه به سبا بیان شي انشاءالله نو دا بل دلیل دی چې الله مړي راپاسوي دریم حسي دلیل والا هغه په زرګاو کسان چې د خپل کلي نه وتي و حذر الموت د مرګ د یېرې د لاسه چې مړه نه شو طاعون بیماري راغلې وه هغوی وتښتېدو یا د هغه وخت انبیاو ورته د جهاد ویلي هغوی د مرګ نه وتښتېدو فقال لهم الله موتوا الله وایي ما ټول وجلي ثم احیاهم بیا مې راپاڅول څو دلیل شو درې څلورم عزیر علیه السلام چې کله په کلي باندې تیر شو نو هغه 100 کاله مړ کړی و الله رب العزت بیا راپاڅ پنځم دلیل کله چې ابراهیم علیه السلام وی ربي ارني کیف تحیی الموتى یا الله ته مړي څنګه را ژوندي کړي نو هغه مارغان یې راغستي او هغه یې ټول میده کړو سرونه یې جدا کړو او الله د هغه په مخ کې را ژوندي کړو 15 حسي دلایل په دې خبره باندې چې رب العالمین به د قیامت په ورځ مړي راپاسوي په دنیا کې یې راپاسولي د آخرت وایي پرېږده په دنیا کې راپاسولي دي نو دا شپږ احسانات اوسه پورې ذکر شو شپږم دا ذکر شو چې الله رب العزت چې دغه کوم کسان وجلي وو هغه یې ټول راپاسول اوس اووم نعمت بل والا وظللنا علیکم الغمام او سورې کړي موږ په تاسو باندې وریځې وانزلنا علیکم المن والسلوى او راولیږل موږ په تاسو باندې تورنجبین او مړزان کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه څه نه چې موږ درکړي دي تاسو ته وما ظلمونا او هغوی ظلم ونه کو په موږ باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون مگر په ځانونو یې ظلم کو یا مگر و هغوی چې په ځانونو یې ظلم کو الله ما سره خو ظلم نه دی کړی چې زما یې نه منل ظلم یې چا سره کو د ځان سره کو دا بل احسان دی کله چې بني اسرائیل واوړي دو په دریاب باندې او دو په صحرای سینا کې پراته وو میدان تیه کې بیا وو نو کولاو میدان ته څنګه پرېوځي کولاو میدان ته سړی کله پرېوتی شي خو آبادي نشتي خیمې نشتي نور څه ترتیب نه و دوی دغه شان موسی علیه السلام ورته امر وکړ راوځئ چې ځو رب العالمین دوی ته رایادوي هغه وخت 40 کاله دوی په میدان تیه کې تېر کړي دي دا به راشي سوره مایده کې 40 کاله دوی په میدان تیه کې تېر کړي دي د صحرای سینا چې ورته وایي نو دا ګرمي ډېره شوه موسی علیه السلام ته یې وویل ګرمي ډېره ده رب العالمین په دوی باندې سوری جوړ کړو د وریځو بیا په د عربۍ ژبه کې د هر قسمه وریځې ګورې خپل نومي الغمام په عربۍ کې هغه وریځې ته ویل کېږي چې هغه سمه نری او تکه سپینه وي فایدې دا وي چې د نور ګرمي به د باندې نه لګي او رڼا به یي سا به دې نه ډوبوي ځکه چې کله وریځ ډوبوي که نه نو د هغې سره سا ډوبېږي نو سا به نه ډوبېږي بس چې صرف په دوی باندې نور نه لګي او رڼا یي الله اکبر نو دوی په دغه میدان تیه کې پراته دي سوری خو جوړ شو نو موسی علیه السلام ته وی هذا المأوى وهذا المسکن موږ خو پوه شو چې دا د اوسېدو ځای شو او دا ترتیب دی فاین الاکل خوراک کوم ځای کې دی تو خوراک هم پکار نو خوراک دلته کوم ځای کې مزدورۍ څه ترتیب نشتی بازار نشتی تجارت نشتی او خلک دغه شان راوتي رب العالمین تورنجبین راولېږو المن
اصل کې دا من نه دی په عربۍ کې من دا هر ښایسته خوراک ته ویلی کېږي هر ښایسته خوراک ته په عربۍ کې څه ویلی کېږي المن او من احسان ته هم ویلی کېږي نو که هر قسمه خوراک ته احسان د الله دی خو دا دلته دا من څه شی و سعید ابن زید روایت ته امام احمد هم راوړی امام بخاري هم راوړی پای کې د من یو قسم ذکر شوی د رسول الله وسلم وی الکمأة من المن خریړې د من نه دی دا په من کې راځي نو موږ داسې من دپاره یو شی نشو ټاکلی خو تورنجبین ترجمه د دې عامه کېږي داسې وایي مفسرین الله اعلم چې المن دا یو قسم خواږه یو قسم خواږه د جولې په شکل او چې دوی به راپاسي د هغه په دې ونو باندې پراته وو خصوصا ونې د زیتون د خونه په هغې باندې به دا راوتي وو داسې شبنم په شان به پرې راورېدلي او جوله به وه خوږه لکه ګبین خوند رنګ شکل کې لکه ګبین نو دوی به د خپلو ځایونو کوم ځای کې چې دوی پراته وو کوم ځای کې ونه وایله به ورله خواږه به یې ترې راغوستو د هر وخت په دوی را روانو دا خوراک نو بیا دوی دا وی موسی علیه السلام ته چې قد قتلنا المن بحلاوته دې تورنجبین خو زمونږ دا زړه څښاکو دا خواږه به مخه کړو په مخه خواږه دي په مخه خواږه دي رب العالمین مارغان راولېږل چې دې ځای کې ورته ویلي دي السلوه السلوه وی مړز په شان مارغه یا مړز الله عالم خو یو مارغه و چې هغه د مړز دې شکل ته نږدې و دا به راتلو نو دومره به یو سړي ځان له اغوستو چې یو هفته پې ګزاره کېږي من سبت الی سبت هفتې نه هفتې پورې او الله ورته ویلي چې د دې نه زیات به نه اخلئ ګنې دا بیا خرابېږي هغوی د دې نه زیاته باندې شروع کړه انسان دی لالچ او حرس اوس الله یې رالیږي ذمواري هغه اخیستې خو دی بیا هم په دې یره کې دی که دا بله هفته کې نو چې دې هفتې دی د الله درکوي دی بله هفته کې نشي درکولی مونږ وایو رزق الله راکوي مونږ هم اوس وایو رزق الله راکوي اسباب به صحیح د لټو خو په هغه اسبابو کې ځان داسې لیونی کړی دی که چې تپوس یې مه کوه بیا دا لکه چې الله راله په یو ترتیب رزق راکوي څه وخته پورې او بیا هغه ترتیب کته بره شو رزق لږ کم شو سخته راله امتحانونه را بیا موږ د الله نه فریادونه شروع نو ته خو وایې چې رزق الله راکوي ذموار یې هغه دی او زه به اسباب لټومه که په نصیب کې وجو را به شي که په نصیب کې نه وجو نه راځي په خوله خو دا وې او عمل نه خو دې دغه خبره نه ښکاري نو زمونږ په الله باندې اعتماد او یقین د رزق هغه ورکوي موږ اسباب لټو که په نصیب کې را به شي که په نصیب کې نه راشي نو دوی جمع کول شروع کړو چېرې دا شی خراب کېږي او صحیح خبره دا ده د پښتنو په دې اصل نسب کې ډېر لوی اختلاف دی چې پښتانه د کوم قوم نه دي پوهاني چې کوم قومونه دي د تاریخ به تاسو نه کتلی چېرته لږ ځان ستړی کوي ویې ګورئ که نه ته به وایي چې بس موږ مسلمانان یو مسلمانان د پوهان را روان دي نو چا بیا د دروغو قصې ذکر کړي دي او چا بې سنده قصې ذکر کړي دي څه دروغ دي څه بې سنده دي قصې شتې خو سند دي نشته چا دا ویلي چې دا د خالد بن الولید رضی الله په نسب کې دي بعض پکې له دا وایي دوی له دا پټان نوم چې د رسول وسلم یې ښودی بتان نو دومره ساده ګل دي چې څوک دا قصه کوي دا پټان خو د اردو ټکی دی مونږ خو په پښتو کې پښتانه وایو پښتن قوم نو بیا خو به رسول وسلم داسې نوم یې ښودی زموږ د پښتنو دا وی نو هغه د پنجابیانو د اردو هغه نوم موږ له کېښو ورسېدي په دې نقطه که نه پټان خو ته اردو کوي مونږ خو ته پټان نه وایو مونږ خو پښتن وایو او دا هغه ورته بتان ویلي دا بې دلیله خبره ده
نو بیا هغه ما په خپل ځاني هم داسې معلومات ډېر وکړو الله اعلم نږدې خبره دا ده چې د بني اسرائیلو یو شاخ کیدی شي که به بره موږ لاړ شو نو دغه قومونو سره یو ځای کېږو دې دا مطلب نه دی چې موږ یهودیان یو او داسې ذهن ته درې دا خو قومونه دي داسې رواني دینونه پرې بدلیږي قومونه رواني شاته چې سړی روان نو بیا چې د بني اسرائیل نه بره واوړي هم به موږ د چا په نسب کې خو یو که نه خو داسې بیا هر څه بدلیږي کله ځای بدل شي کله علاقه بدل شي کله دین پکې پوره بدل شي نو بني اسرائیلو کې ولې دینداره نه و د موسی علیه السلام ملګري پکې نه د عیسی علیه السلام تابعدار پکې نه او بېدینه پکې هغو کې یو شاخ هغه د پښتنو کیدی شي او کله زه د بعضو خویونو د پښتنو ته وګورم نو دغه خبره ماته لکه بیا مضبوطه ښه ښکاري یو خوی دا دی الله ورته وایي جمع کوئ مه کوئ یو ابتې له ویځئ بس بیا ګزاره کوئ نه او که دا بله هفته نه وي نو بیا به څه کوو ته ماته لږ ښه سړی مطمئن کوي چې یاره دا خبره دا چې دا څه ده مضبوطه ده الله اعلم نو الله رب العزت دا مړزان راولېږل تیار مړزان به راتلو الله اکبر ښه ښایسته ښایسته یو تاریخ کې داسې راځي وی بیا دوی ووایي چې فاین اللباس کپړې زموږ خرابې شو اوس څه وکړو دومره وخت موږ دلته پراته یو نو رب العالمین وی داسې کار د دوی د دې کپړو سره وکړو ډېر عجیبه هغه کپړې به شلېدې نه یو پکې دا کمال بل به د عمر او د ورځې سره هغه په خپله ګټېدي لکه ماشوم چې به کومه جامه واچوله که نه نو ماشوم به ګټېدو 40 کاله دي که نه نو هغه وړوکی ماشوم چې په هغه ورځ پیدا شوی دی یا د میاشتو 40 کالو پورې ده دغه کپړه اچولې ده د سره ګټېږي څه وایي چې ارمان اوس داسې کپړې بېغمه به اوس دغه به ما اچولي دا د الله رب العزت احساناتو د دوی د پلار نیکه سره بیا دوی رالو اوبه نو هغه د دغه کیسه به سبا ذکر کړو بیا د کاڼي هغه چې کاڼی په امسا باندې و او د هغې نه 12 چینې روانې شو الله ورته وایي خورئ او څکئ دا پاک رزق بیا الله وایي وما ظلمونه ما سره ګوره هغوی څه ظلم نه دی کړی ګورې دا دې کشرانو ته ولوئ ښه وایي ستاسو دې پلار نیکه ګوره ما سره څه ظلم نه دی کړی زیاتې هغوی د خپلو ځانونو سره کړی دوی ته پکې وایي چې که تاسو دا رسول الله وسلم نه منئ او قرآن نه منئ او دا دین نه منئ نو تاسو ګورئ ظلم زما سره نه کوئ دغه شان د خپلو ځانونو سره ظلم کوئ لکه څنګه چې ستاسو پلار نیکه د خپل ځان سره ظلم کړی سبا به انشاءالله شروع کوو د 58 آیت نه او 9 نعمت به ذکر کوو 8 ذکر شو الله رب العزت دې من پوه کې په قرآن باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد